जी नाजरीन موږ تاسو ته بیا هرکلی په پروګرام کې او تاسو د خبر اواز سره تاسو ټول ته زموږ طرف نه دغه پروګرام کې هرکلی وو جی اوس موږ سره راغلي د نعیم صاحب او سلیم صاحب د برډفورډ نه نو اوس دوی نه به مې یو څو سوال وکړو چې دوی څنګه نوی کال څنګه تیر شو او څنګه دي حالات تاسو ډېره مهرباني مجاهد او د ټول نه مخکې زه خو د ډي ایم شکریه ادا کوم چې هغې موږ ته دا ټایم راکړه او د ظاهره چې هغې ډېر لږ ټایم کې زموږ د ملګرو دپاره مېلمنو دپاره خپل د ارینجمنټ وکړه او ټول د ډي ایم سټاف ته او زموږ ټولو ملګرو ته چې څوک دا پروګرام دا ریکارډ پروګرام دی چې شام کو 5 بجې نه پس 6 بجې جوړ شو او اوس لایو روان دی د نوي کال مبارکي وه او ډېره مننه تاسو رالی ډیر ښکلی ولګېدل نعیم تاسو را ماشاءالله دا زما فرست میټینګ دی لیکن ته یقین وکړه چې ماله ډېر ښه ولګېدل او سلیم خو زمونږ فیمس پرسنالټي زمونږ د میوزیک رشتهدار راجمع شوي د دې پروګرام د پښتنو نه علاوه چې کوم دی که نه مونږ هم ټول پښتانه یو خدا ګوره ټول مونږ خپل کلیوالا او رشتهداران بسم الله تاسو یې کا کړې ده چې خاندان به پوره یو ځای چاپه اچوي پښتانه موږ ټول خاندان څنګه وختي یوسف علي په خپل جوابونو کې تاسو ته وایي چې پښتانه چې کوم دی نو په چا باندې بالکل زور زبردستي نه چا په مونږ هم نه دا شولې مونږ ښه عزت سره راغلي تاسو آواز کړی ماشاءالله اور اوس چې د سلام د سلیم زه به تانه دا تپوس کوم چې ستا د نوي کال چې شروع شو خیره سره تا سره څنګه ماشاءالله تا څنګه سلیبریټ کړو فاملي سره څنګه انجوای وکړو تا ټول نه مخکې خو د نوي کال تاسو ته او دا چې کوم خلک په ټوله دنیا کې ناست دی هغوی ګوري او اوري نو د نوي کال مبارکي هغوی ته ورکوو د خپل زړه د خلاص نه او زمونږ نوی کال بسم الله چې کوم دی نو دغه د سیاسي ګرمجوشۍ سره بسم الله بسم الله ماته لګي تنظیم چې زمونږ دی هغه ډېر زیات سټرونګ کېدو والا دی جرمني نه چې کوم دی یو کول سلیم الله یو کول اخلو هلو السلام علیکم السلام علیکم نورا وعلیکم السلام brother who's calling تاسو د ډي ایم ټي وي ټلویزیون د لایو پروګرام ته مې ټلیفون کړی دی جی جی بالکل جی تاسو لایو تاسو خبرې کوئ جی تاسو ډېر ښکلی پروګرام مو ده ډېر ښایسته پروګرام مو ده والا ما ډېر انجوای ورنه وکړه جی زنده باد ذاتا د افغانستان یم جی تاسو چې طرح خبرې کوئ کال په پاکستان کې پېښور کې تیر کړي ما دا فکر نه کړی چې په افغانستان کې جی جی ما فکر کړی چې خپل کور خپل ډیره خپل په ولادت کې ژوند کړی دا لاربار کته پورته ټول یو پښتانه دي جی ډېر مهرباني په لندن کې مګر برټش یم ځان پردی حسابو مګر په پېښور کې چې زه افغان یم جی جی بالکل دواړه خوا پښتانه دي دواړه خوا ته د خدای اتفاق ورکړي اوس تاسو کوم ځای نه کول کړی دی مونږ ته لندن نه کول کړی دی ما لندن نه کال کړی خاجي جی تاسو خپل نوم راته ونه خو جی زما نوم امان الله خالقي ده امان الله خالقي ما د ډګنام نه تاسو ته ټلیفون کړی او تاسو هم زحمت درکړ تاسو دا پروګرام ډېر خوښ شو د پښتنو ناسته مې ډېره خوښه شوه لاربر ټوله یو پښتانه دي او نن ورځ د خدای پاک دغه خلک لاندو کاڼه کې چې په پښتنو یې مرګی چالان کړی ده تاسو ته خو معلومه ده چې پښتون په ایمان سر ورکوي په دین سر ورکوي خپل په ژبه سر ورکوي نن غواړي چې پښتانه سره کمزوره کړي مګر پښتانه هېڅکله نه کمزوره کېږي پښتانه ټوله یو موټی دي په خپل غیرت باندې خپل سر ورکوي زه ستاسو پروګرام نه ډېر خوشحاله یم او ستاسو پروګرام ګورم زه داسې فکر کوم چې زما د وطن پروګرام دا رښتیا هم زما د وطن پروګرام د ټولو پښتانه سره ورونه دي ډېره مننه او دا ستاسو دغه هنرمند چې مو راوستی ډېر ښکلی هنرمند ده ډېرې ښکلې سندرې وایي زه دته راتلک ته ډېر خلاص وایم او تاسو ته هم د نوي کال مبارکي اوس به تاسو ته تھینک یو چې تاسو موږ ته د نوي کال ووایي اوس به تاسو ته یو ښکلی سانګ دوباره یو بل سانګ هم ډېر ښکلی را روان دی هغه تاسو هغې دپاره تیارې وکړئ او زه به وقار ته وایم چې تاسو ته یو بل سانګ ډېر ښایسته شانتې او چې څنګه اوس ویلې دی هغه دوباره تاسو ته بل سانګ واورئ مهرباني جی تاسو ډېره مهرباني تاسو موږ ته کول وکړو نو وقار خبره کمپلیټ کوم جی خپل پلیز د جرمني نه د سوشل ډیموکراټک پارټۍ مشر چې کوم دی په مشرانو کې یو مشر دی هغه راغلی و زموږ مصروفیات زیات هغې سره و دا پښتنو ډېر راجمع کړي ستاسو په ښار کې ډېر شي خلک راجمع تقریبا 200 کسانو چې دغسې د ما هغوی راوستل لیکن د هغوی فلایټ یسټرډې و او ما سره چې چا خبره وکړه نو وزاره هغوی فرایډې روان دي ما هغوی ته ووایي چې یو ورځ هغوی سیټ مخکې کولی نه شي پلیز ما یې مونږ سره د پروګرام دا ټول یوسف علي چې کوم دی نه ماته لګي دا ټول د هغوی جړونه دي هغه نه هغه جړ وه دا د هغې تنې دي خاص کر یوسف علي چې دی که نه هلو السلام علیکم हेलो अस्सलाम वालेकुम जी څوک خبرې کوي اور کم ځای نه
وعلیکم السلام. څنګه لګي جاوید خبرې کوم ولډرنا؟ جی جاوید څنګه طبیعت ته ښه ده؟ خیر خیریت ته؟ خیر خیریت ته. مجاهد څنګه چل رہی؟ څنګه ښه؟ ٹھیک ٹھاک. خیر خیریت ته؟ یو دوه شعرونه به نظر کما. بالکل ارشاد. چې ماشوم ما بلوبې کله هم کولې. جی. چې ماشوم ما بلوبې کله هم کولې. ما به په خاورو تصویرونه جوړول د وطن. او زه چې زلمی شم ما به کله هم ټپه کوله. جی. زه چې زلمی شم ما به کله هم ټپه کوله. ما به پکې غرونه سیندونه ټول ستایل د وطن. او زه چې مین شم نه داسې لیونی مین شم. جی. زه چې مین شم نه داسې لیونی مین شم. ما به ازغي په هر یو ګل زخم کرل د وطن. او زه چې شاعر شم د سندرې د کوڅې د ملنګ شم. زه چې شاعر شم د سندرې د کوڅې ملنګ شم. ما که نظر نظر ادا ادا غزل د وطن. انو زه ورته خپلو ټولو راتلونکو ګرانو مېلمنو ته هرکلی وایم په پروګرام کې. او پروګرام ډېر ښایسته روان دی او ماشاءالله د خیره سره ټول زروبوال پکې راغونډ شوي دي. جاوید ته سم زروبوال ډېر سره نږدې. جاوید ګاونډي که نه زروبوال کې مشاملېږي ته هم زم دې ابراهیم خان دی بابو دی. ډېره مننه جاوید ډېره مننه. مونږ نن ټول فیمس خلک را جمع کړي دي. تا ته پته دي چون چون کې نور ښه یې که نه؟ الحمدلله ډېر ښکلی روان دی. زنده‌باد. پدي لالا نه به هم څه شعرونه مېرونه پکې لګورو. تھینک یو جی تھینک یو. اوس تاسو ته یو ډېره ښکلې سندره اورو جی. اوس به وقار تاسو ته یو ډېره ښکلې سندره اورئ. سندره اورئ. تاسو کولو کې ډېره مهرباني. تھینک یو جی. تھینک یو ویری مچ.